درنو کتونکو سلام ستړي مشي وخت مو په خیر د دې سات خبري ټولګي ته ښه راغلاست لمینه یوټیوب چینل څخه اسلامي امارت په شمال کې استشهادي کنډکونه جوړ کړل. اسلامي امارت د افغانستان په سرحدي سیمو په ځانګړي توګه شمالي سیمو کې استشهادي کنډکونه جوړ کړي او هلته یې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د بدخشان چارواکو ویلي چې په استشهادي کنډک کې هغه ځواکونه شامل دي چې پخوا به یې انتحاري یا ځانمرګي بریدونه ترسره کول. شمالي وزیرستان کې 15 پاکستانی سرتیري وژل شوي. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په قافله په وسلوال برید کې د FC 4 سرتیري او یو پولیس وژل شوی دی. امنیتي او انتظامی چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته ویلي چې دا پیښه د اکتوبر پر 2 د سپین وام تحصیل په لرې پرته سیمه سلپازۍ کې رامنځته شوی دی. چارواکي زیاتوي چې وسلوالو په امنیتي سرتیرو هغه مهال برید وکړ چې دوی سیمې ته د لټون عملیاتو لپاره روان ول. په وژل شوو کې حوالدار زاهد حوالدار اشتیاق نایک مجید نایک والی او یو پولیس افسر شامل دی. د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان محمد خراسانی د برید ذمہواری منلې ده. هغه رسنیو ته په استول شوی یو بیان کې ادعا کړې چې په برید کې 15 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. روسیې یو ځل بیا ویلي امریکا له عراق او سوریې داعش جنګیالي افغانستان ته لیږدوي. د روسیې د سیمه ییزو ځواکونو قومندانۍ ویلي داسې شواهد لري چې ښایي امریکا په عراق او سوریه کې له تر خپل واک لاندې سیمو څخه د داعش جنګیالي افغانستان ته لیږدوي. د یادې قومندانۍ مرستیال رستم مینکایف په روسیه کې د کازان فدرال پوهنتون ته په خپله وینا زیاته کړې ده چې د امریکا ځانګړي ځواکونه اوس مهال پر همدې ماموریت بوخت دي. هغه څرګنده کړې چې امریکایي پوځي مامورین په سوریه او عراق کې دغه راز د داعش جنګیالیو پر روزنه بوخت دي او هڅه کوي له دغو اورپکو څخه د اسیا ځانګړي توګه د خپلو رقیبانو پر ضد ګټه واخلي. امریکا تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې ورته راپورونه بې بنسټه بللي دي. طالبانو د بهرنۍ ځواکونو د همکارانو کورنۍ محکمې ته ورغوښتي. طالبانو د بهرنۍ ځواکونو د پخوانیو همکارانو کورنیو ته احضاریه لیکونه استولي دي. د دې ریپورت پر بنسټ په هغه صورت کې چې د بهرنۍ ځواکونو پخواني همکاران ځانونه معرفي نه کړي، کورنۍ به یې په شدید ډول مجازات شي. د NOS هالنډي ټلویزیوني شبکې ریپورت ورکړی دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هغو کورنیو پر وړاندې چې پخوا یې له بهرنیو ځواکونو سره کار کاوه قضایي دوسیې جوړې کړي دي. د دغه ریپورت پر بنسټ د ژباړونکو کورنیو ته چې ځانونه یې د طالبانو له ویرې پټ کړي دي، د طالبانو لخوا ورته احضاریه یا محکمې ته د حاضرېدو لیکونه استول شوي دي. په هغه صورت کې چې د بهرنیو ځواکونو همکاران ځانونه معرفي نه کړي نو کورنیو ته به یې د درنو مجازاتو حکم صادر شي. د اوبو او انرژۍ سرپرست د بندونو د رغونې چارو د لا چټکۍ امر کړی دی. د اوبو او انرژۍ وزارت د کمال خان او د شاه واروس بندونو د کارونو د چټکتیا په موخه غونډه رابللې ده او په یاده غونډه کې ټینګار شوی دی چې د دغو بندونو د رغونې چارې باید لا چټکې شي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې د کمال خان بند پروژو مسؤلینو د دې بند کاري پرمختګ 15% یاد کړی او یادونه یې کړې ده چې د برق د تولید دستګاه ټول وسایل ساحې ته رسیدلي او انسټالیشن چمتو دی. دغه راز د شاه واروس بند مسؤلینو هم د کاري پرمختګ راپور وړاندې کړی دی او د کارونو د چټکتیا په موخه د اسلامي امارت د زیاتې پاملرنې غوښتنه کړې ده. د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست عبداللطیف منصور د پروژو مسؤلینو ته د همکارۍ ډاډ ورکړی دی او زیاته کړې ده چې د نورو اړوندو ادارو سره هم لازم همغږي وساتي. منصور دغه راز د پروژو اهمیت ته په پام سره د پاتې کارونو پر لا چټکتیا هم ټینګار کړی دی. ترکیه وايي طالبانو سره تماس کې او پر بیلو موضوعاتو خبرې روانې دي. ترکیه وايي چې دوی د افغانستان له حکومت سره په اړیکه کې دي او د کابل نړیوال هوایي ډګر سربیره یې پر ځینو نورو موضوعاتو هم ورسره خبرې روانې دي. د ترکیې د ولسمشر ماړی ویان د ابراهیم کالین زیاته کړې چې دوی د کابل هوایي ډګر د بیا پرانیستل کېدو ملاتړ کوي او د یاد ډګر د فني او تخنیکي ستونزو د له منځه وړلو لپاره یې له قطر سره هم خبرې پیل کړې دي. هغه ویلي د دوی ټول تمرکز پر دې دی چې د افغانستان حکومت وکولی شي په یوازې ځان هر څه سم مدیریت کړي. کالین څرګنده کړي چې دوی دغه راز په افغانستان کې د موجوده ستونزو د حل لکه د اقتصادي او امنیتي وضعیت او دغه راز د کډوالو پر موضوع له طالبانو سره په تماس کې دي او هیله لري چې هر څه ژر ستونزه اواره کړي. نوموړي دغه راز ویلي چې د افغانستان اسلامي امارت نړیوالې ټولنې غوښتنو ته څنګه چې لازم او مثبت ځواب نه دی ویلی خو دوی باید لږ تر لږه نور هم منتظر پاتې شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي د ازبکستان له سفیر یادګار خواجه شادمانوف او ورسره مل پلاوي سره لیدلي دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو د مزار شریف د هوایي ډګر د ترمیم او کابل ته له ازبکستان څخه د پروازونو د پیل په اړه مثبت خبرې اترې شوې دي. د سرچینې په خبره متقي په یاد لیدنه کې دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا غوښتنه هم کړې ده. د هلمند اوسیدونکو وايي پاکستانی ملیشیا افغان خاورې ته داخل شوي طالبان یې پر وړاندې چوپ خوله دي. د هلمند اوسیدونکو د طالبانو له امنیتي مسؤلینو غواړي چې د ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران سره د پرګډه پوله ځواکونه ځای پر ځای کړي ترڅو د غیر قانوني اوښتو مخه ونیول شي. خلک وايي په تیرو وختونو کې پاکستانی ملیشو هلته په سیمه کې یو لړ تاسیسات جوړ کړي او افغان خاوره یې لاندې کړې ده. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستانی ملیشو د پرمختګ مخه دی ونیول شي. دوی وايي ایران زموږ سره د اوبو پر سر ستونزه لري او دغه هیواد مخه باید ونیول شي او مهمه ده چې منظم ځواکونه باید هلته ځای پر ځای شي ترڅو ګاونډي هیوادونه وپوهیږي چې پر پوله افغان سرتیري شتون لري. په هلمند کې امنیتي مسؤلین وايي د ګاونډي هیوادونو سره د پولې ساتلو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د هلمند امنیه قومندان داوت مولوي وايي د هلمند او ګاونډي هیوادونو سره پر پوله یې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي او هیڅ بهرني هیواد ته به اجازه ورنکړي چې افغان خاوره د خپلو شخصي ګټو په هدف وکاروي. ټرمپ ټویټر ته ویلي عجیبه ده د طالبانو د بریا خبرونه سم خو زما ټویټونه د اصولو خلاف دي. د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټویټر ادارې ته عریضه کړې ده او غوښتنه یې کړې ده چې د ټویټر اکاونټ بیرته ورته وسپاري. ټرمپ په یاد عریضه کې د ګیلې په شکل لیکلي ټویټر طالبانو ته اجازه ورکړې ده چې په ټول افغانستان کې د خپلو بریاو خبرونه په منظم ډول خپاره کړي خو د ولسمشرۍ پر مهال یې د ټویټونه ګمراه کوونکي او دغه شرکت د اصولو خلاف بللي او سانسور کړي دي. ټرمپ د تیرې جمعې په ورځ له یو قاضي څخه غوښتنه کړې ده چې پر ټویټر شرکت فشار راوړي څو د له منځه تللی اکاونټ بیرته ورته فعال کړي. ټویټر ادارې تر اوسه د ټرمپ د غوښتنې ته غبرګون نه دی ښودلی. او وروستی خبر هم دا چې پخوانی امریکایي ډیپلوماټ ویلي د امریکا پلان ناکام شو. طالبان لا هم متحد دي. یو پخوانی امریکایي ډیپلوماټ طالبانو سره د امریکا د مذاکراتي ټیم غړي او د نیویارک پوهنتون استاد بارنټ روبین ویلي چې امریکایي استخبارات له ډیرو هڅو سره ونه توانیدل چې د طالبانو منځ کې نفاق واچوي. هغه طالبان یو متحده ډله بللي او په خبره د دوی ترمنځ هیڅ راز درز نه دی پیدا شوی. روبین له یوې ترکي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي له دې سره چې د طالبانو ترمنځ ځینې سیالۍ او واړه اختلافات موجود وو او له دې اختلافاتو څخه د دوی یعنې طالبانو د دښمنانو د دوی پر ضد ګټه اخیستلی شوی خو بیا هم دغه ډله ونه ویشل شو او خپل یووالی یې وساته. هغه زیاته کړې چې د CIA هغه $1 میلیارډ پروژه هم ناکامه شو چې غوښتل یې طالبان په ډلو وویشي. قدرمنو کتونکو د دې ساعت خبري ټولګه تر همدې ځایه و تر بیا نورو خبرونو خوشحاله شئ. بې ولرئ د الله په امان.